د هر قسم پریشانې د بندش او د حاجت او د هر قسم د زړه مراد د پوره کولو دپاره د یا رحمانو اغیستنې وظیفه. ډېرو محترم وروڼو، نن درته یو داسې زبردسته وظیفه ښیمه چې دا وظیفه کله تاسو وکړئ نو د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین د ستاسو د زړه چې څومره خواهشات وي او ستاسو د زړه چې څومره ارمانونه وي هغه تمام ارمانونه به رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. دا داسې زبردسته وظیفه ده، یا رحمان و اغثني. د دې وظیفې طریقه به درته ښیمه. د دې طریقه انتهایی اسانه ده. که چېرته زمونږ او د ستاسو په کورونو کې پریشانۍ وي او د هغه پریشانونه مونږ او تاسو تنګ راغلي، د نن نه د یا رحمانو اغثني وظیفه شروع وکړه. رب العالمین به د ستا تمام پریشانۍ ختم کړي. یو انسان په مشکلاتو کې ګیر دی، د هر طرف نه مشکلات دي. که هغه انسان هم د یا رحمانو اغثني وظیفه شروع وکړي نو رب العالمین به د دغې خلکو تمام مشکلات ختم کړي. یا د چا یو قسم لا ضروري حاجت دی او د دې انسان د ضروري حاجت نه پوره کېږي، ډېر وظایف یې وکړل لیکن لا تر اوسه پورې د دو هغه حاجت نه دی پوره شوی. که دغه رونه هم د یا رحمانو اغثني دا وظیفه وکړي نو رب العالمین به د دوی هغه حاجت هم پوره کړي. یا یو کس دی او په هغه کس باندې قرض دی او قرضونه پې د حد نه سیوا شوي دي، نو که د قرضونو نه ډېر سخت تنګ راغلی او هغه د یا رحمانو اغثني وظیفه شروع وکړي نو د دې وظیفې په برکت سره به رب العالمین د دو تمام قرضونه ختم کړي. دا داسې پاورفول او داسې زبردسته وظیفه ده. د دې وظیفه کو تاسو کله شروع وکړله په ورځ کې صرف 200 کرته کول دي، خو چې دا کومه طریقه درته ښیم نو په دغه طریقې سره کوئ 200 کرته تاسو بیا وګورئ چې الله تعالی تاسو څنګه دغه داسې ځای نه به تاسو ته اسباب برابریږي چې د ستاسو به په ذهن کې هم نه تېرېږي. نو د قرضونو نه د نجات موندلو دپاره د یا رحمانو اغثني دا وظیفه کولی شي. د ضروري حاجت دپاره تاسو د یا رحمانو اغثني دا کومه وظیفه چې ده دا بلکل تاسو کولی شي. دې نه علاوه ستا په زړه کې چې څومره ارمانونه وي او هغه ارمانونه نه پوره کېږي، د هغې دپاره که تاسو د یا رحمانو اغثني وظیفه راونیسئ نو رب العالمین به دې هغه تمام ارمانونه دا به رب العالمین پوره کړي. دغه رنګې یو انسان دی او هغه په کور کې اولاد نافرمانه دی، اولاد یې ډېر سخت نافرمانه دی او دی د هغې د لاسه پریشانه دی، ډېر زیات د پریشانۍ سره مخامخ دی. نو که د چا اولاد نافرمان وي د هغې دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې په برکت به رب العالمین هغه تابعدار وګرځي. بل د دې فایده دا هم ده که یو انسان وي او د هغه بندیشونه وي، یعنې پښتانه وي چې کوم یو بوټي ته لاس واچوم نو هغه م راپسې د ویښ راوځي، هېڅ سر تندې مې نه لګي. یو خاص وظیفه راته وښوه چې زما دغه بندې بیړۍ روانې شي او ما ته کاروبار میلاو شي. او بعضې ملګري داسې وایي چې کله چې زه یو کار شروع کړم نو سم کار شروع کړم هغه سم کار هم روان شي. نو یاد ساتئ د دغې دپاره هم تاسو د یا رحمانو اغثني د چې دا کومه وظیفه ده دا کولی شئ. دې باندې به انشاءالله زه تاسو ته مستقل د دې یوه خاص وظیفه هغه به هم درته ښیم، هغې سره یو خاص عمل دی هغه هم سره کوئ. لیکن د بندشونو د رکاوټونو او یا یو کار چې موږ شروع کوو چې په هغې کې خیر وي او برکت وي نو د هغې دپاره هم تاسو د یا رحمانو اغثني چې دا کومه وظیفه ده نو دا بلکل تاسو کولی شئ او ډېر زیاته فایده به انشاءالله تاسو ته درکړي. نو ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. دې سره د سحر لمونځ که چېرته نارینې کوي نو هغوی به د دې شرطونو لحاظ ساتي. د سحر لمونځ به د جمع سره کوي او د سحر د لمانځه نه چې څنګه سلام واړئ نو د سلام اړولو نه پس به 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف او بیا به 100 کرته یا رحمانو اغثني وظیفه وکړي او د هغې نه پس به 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف
او بیا د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کړي او د خپل حاجت سوال ترې وکړه چې ستا کم حاجت وي، د کم مشکل سوال دې وکړو، د کم رکاوټ سوال دې وکړلو، د کم حاجت، د کم په زړه چې د کم ارمان یې د هغې سوال وکړه، انشاءالله چې رب العالمین به دې دعا قبوله کړي. دغه رنګې د ماښام د منځه نه پس هم دا 3 کرته به چې څنګه سلام واړی 3 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وایه او بیا 100 کرته یا رحمان و اغثنی وظیفه وکړه او بیا 3 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وایه او بیا د هغې نه پس لاس پورته کړه او رب العالمین نه سوال وکړه چې څنګه سوال ترې کوې هغه سوال به د رب العالمین قبلوي. دا وظیفه تر هغه وخته پورې کوئ چې تر څو پورې د ستاسو حاجات پوره شوي نه وي. کله د ستاسو حاجات پوره شي نو بیا خیر کو دا وظیفه پرېږدئ. نو یو ډېره زیاته مبارکه او ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله. نو یقینا دا وظیفه تاسو هم کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.